ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له خلکو له دې کبله بخښنه غوښتې چې ونه توانید چارې په بل ډول پای ته ورسوي. کله چې طالبان کابل ته ننوتل، غني له هیواده ووت. اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې خپلې پخوانۍ څرګندونې تکرار کړې دي چې د ارګ د امنیتي پرسونل په ټینګار کې هیواد پرېښود، څو کوڅه په کوڅه د خونړۍ جنګونو مخه یې نیولې وي. پخوانی ولسمشر د خواشینۍ په څرګندونو سره لیکلي دي چې دوره یې د پخواني اسلافو د تراژیدي سره په مشابه ډول د ثبات او ابادۍ د ټینګښت پرته ختمه شوه. زه د افغانستان له خلکو بخښنه غواړم چې ومې نشو کړی دا په بل ډول پای ته ورسوم. د افغانستان د خلکو پر وړاندې زما ته هېڅ هېڅکله شوی نه دی او باقي پاتې ټول عمر کې به لا تر اړخود وي. غني له افغانستان نه د خپل وتلو په هکله ویلي د کابل ترک کول زما لپاره سخته پرېکړه وه، خو باور مې درلود چې دا د ټوپکونو د خاموشه ساتلو او د هغه شپږ میلیونه افغانو د ژغورنې یوازینۍ لاره ده. له کابل څخه د غني وتل په پلازمینه کې د حرج او مرګ سبب شول او په زرګونه افغان ولس له خپل هیواد څخه د وتلو لپاره څو ورځې د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو په هڅه کې وو. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.